السلام علیکم ورحمت الله. مصطفی سے محترم پوښتنه کړې ده که څوک د فرض مانځه لپاره سنت یا نفل منځ قطع کړي او د فرض مانځه سره شریک شي نو د فرض مانځه د ادا کولو نه وروسته به دغه سنت قضا راوړي او که هماغه سنت وشلو. اوله خبره خو دا ده چې دا مسله د علماو ترمنځ اختلافي ده. که څوک په نفل یا سنت منځ باندې ولاړ وي او د فرض مانځه لپاره اقامت وشي نو دا به د سنت یا نفل منځ قطع کوي د فرض مانځه لپاره که نه بیا قضا کوي. جمهور العلماء وایي څوک چې په نفل یا سنت منځ باندې ولاړ وي او د فرض مانځه لپاره اقامت وشو نو د باندې لازم دي چې د سنت یا نفل منځ قطع کړي او د فرض مانځه سره شریک شي، ځکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. کله چې د فرض مانځه لپاره اقامت وکړی شو نو بیا بل لمونځ نه کېږي مګر صرف فرض لمونځ کېږي، باید هغې فرض مانځه سره شریک شي. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. او ځینې علما دا وایي چې کله څوک په نفلو یا سنتو باندې ولاړ وي او د فرض مانځه لپاره اقامت وشو نو ده له پکار دی چې دا خپل نفل یا سنت پوره کړي او وروسته بیا د فرض مانځه سره شریک شي، ځکه وایي الله تعالی ویلي دي لا تبطلوا اعمالکم، تاسې خپل عملونه مه بربادوئ. او دې علماو دغه حدیث په دې باندې حمل کړی دی چې د هغه چا سنت یا نفل منځ نه کېږي چې هغه د اقامت کولو نه وروسته په دغې نفلو یا سنتو باندې شروع وکړي، او چا چې مخکې شروع کړي وي نو هغه باید دغه نفل یا سنت پوره کړي. خو غوره او راجح قول هغه د جمهور العلماو دی چې کله څوک په نفل یا سنت منځ باندې ولاړ وي او د فرض مانځه لپاره اقامت وشو نو دا به د سنت یا نفل منځ قطع کوي او د فرض مانځه سره به شریکېږي، ځکه دغه آیات عام د دواړو حالاتو ته، که هغه د اقامت نه مخکې چا په مانځه باندې شروع کړي او که د اقامت نه وروسته شروع کړي وي. او دا حدیث خاص دی، نو کله چې د عام نه یو شی خاص شي په هغه خاص باندې عمل کېږي او عام سره په دې کې څه تعارض نه راځي. او په دې معنا باندې نور هم ډېر احادیث دلیل دي چې کله د فرض مانځه دپاره اقامت وشي نو سنت یا نفل منځ به د دې دپاره قطع کېږي، او کله چې سنت یا نفل منځ د فرض مانځه لپاره قطع کړی شه نو د فرض مانځه د ادا کولو نه وروسته به د دغې سنتو قضا راوړلی کېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنن رواتبو قضا د فرض مانځه نه وروسته راوړې ده، او دغې باره کې مخکې تفصیل شوی دی چې د سنن رواتبو قضا په څه طریقه باندې راوړلی کېږي. والله تعالی اعلم.